تر کوم ځای پورې مو ویلي وو شعر مو ووایه ښه د پرنټ په دغه کې برخه کې خو موږ وویل که چیرې موږ غواړو چې خپل سافت ډاکومنټ په هارد شکل باندې ولرو د هغه دپاره موږ تاسو د پرنټ څخه استفاده کوو شعر پر دې ځای باندې که چیرې زه کلیک وکړم د شعر یې هدف دی د شعر څخه هدف دا دی یعنې شریکول د یو بل چا سره اوس دغه ډاکومنټ چې موږ جوړ کړی دی دا یا به د ایمیل د لارې څخه بیا د یو چا سره شریکوو چې په ایمیل کې یاستو مثلا زه راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم send as attachment دغه ډاکومنټس چې ما جوړ کړی دی دا د اټچمنټ په شکل باندې غواړم چې ورته واستوم اټچمنټ مثلا ورډ فایل چې ورسره اټاچ دی ایمیل سره صحیح دی یا به مثلا د پی ډی اف په شکل باندې وي یا به د ایکس پی ایس په شکل باندې او یا هم د فاکس په شکل باندې او سند لینک بیا د دې لپاره دی چې موږ تاسو غواړو چې یو لینک یې واستوو د دې فایل ده صحیح دی ورپسې پریزنټ آنلاین د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ تاسو غواړو دا په هغه صورت کې موږ کار ځینې اخیستی که چیرې موږ سکایپ فار بزنس استعمال کړو ما زه نه پوهېږم چې دا دغه شی ما ویلي وو که مې نه ویلي کله چې موږ تاسې افیس 2014 انسټال کړو په کمپیوټر کې دلته په دغه آل پروګرامز کې سکایپ فار بزنس دا دلته شته دغه سکایپ فار بزنس دی یا مثلا ون ډرایو دی دا موږ په آنلاین ایجوکیشن کې وایو خو د سکایپ فار بزنس وظیفه دا ده عینا لکه سکایپ چې موږ تاسې استعمالوو یو لږ فرق یې شته هغه موږ تاسې په آنلاین ایجوکیشن کې وایو نو کولی سو چې د دې لارې څخه آنلاین دغه کړو هغوی ته واستوو یا په آنلاین ډول باندې ریپرزنټ کړو یا په اصطلاح باندې یو قسم پریزنټیشن چې موږ تصویر کوو دا په هغه صورت کې که چیرې موږ تاسو د نیټ سره کنیکټ یو اوس په دې ځای کې آنلاین دغه نور کوي په دې خاطر باندې چې موږ د نیټ سره نه یو کنیکټ نو په دې خاطر باندې مخته نه ځي د هغه څخه وروسته مثلا شیر پوسټ ټو بلاګ موږ تاسو شاید بېنوا استعمال کړي شاید بی بي سي مو کتلی وي شاید مثلا تاند مو کتلی وي دا ویب سایټونه دي یو ویب سایټ دی او یو بلاګ دی ویب سایټ چې دی دا یو ګروپ یې جوړوي مثلا خبریالان لري او یو کمپنۍ ده د کمپنۍ د خاص ټوله معلومات ورته راځي ویب بلاګ دا بلاګ چې بیا دی دا یو نفر د خپلو نشراتو دپاره جوړوي بلاګ هم دا رقم جوړیږي لکه تاند چې دی یا بېنوا ډاټ کام یا مثلا یو بل سایټ دا په یو مربوطه شخص پورې مثلا د پوهنتون یو استاد دی هغه خپل لیکنې پر یو بلاګ باندې پورته کوي چې نور نفر استفاده ځنې وکړي نو کولی شو چې پر بلاګ باندې هم شیر کړو صحیح دی د هغه څخه وروسته بیا د ایکسپورټ بټن دی د ایکسپورټ د بټن څخه هدف دا دی چې دغه فایل موږ څه رقم غواړو چې سیو یې کړو که چیرې موږ غواړو چې خپل فایل 2014 ورډ په شکل باندې سیو کړو د هغه دپاره د ډاټ ډي او سی ایکس دغه ایکسټنشن دی صحیح دی که چیرې 1993 مثلا ستا په کمپیوټر کې 2014 افیس دی ته د یو بل چا دپاره دا فایل جوړوې د هغه په کمپیوټر کې 19 یا 2003 دغه دی افیس دی بیا ته کولی سې چې په دې شکل باندې سیو کړې د خپل فایل که چیرې مثلا د اوپن ډاکومنټ په شکل باندې ثبته یا مثلا د ټمپلیټ په شکل باندې ثبته یا د پلین ټیکسټ په شکل باندې ثبته د پلین ټیکسټو دغه ټمپلیټ بیرته دغه ورډ دی او اوپن ډاکومنټ دا موږ تاسې په ورډ پیډ کې دغه کوو ورډ پیډ کې که چیرې موږ تاسې دغه ولیکئ مثلا یو موضوع مو ولیکله کولی شو چې په هغه شکل باندې سیو کړو او یا هم کولی شو چې دلته لاندې راسو سیو اس پر کلیک کړو د سیو اس کار بیرته دا رقم دی لکه په دې ځای کې یا په دې ځای کې سیو کړئ بیرته دوهم وارې بیا غواړو چې دغه فایل د ځان سره سیو کړو یا وساتو نو د ایکسپورټ بټن څخه استفاده کوو کلوز بټن د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسې خپل دغه ورډ ډاکومنټ بند کړو په دې ځای کې یا هم دغه بټن استعمالیږي ښه هغه ډاکومنټ چې خلاصوي دی هغه ډاکومنټ موږ تاسې پکښې کې بندوو په دې ځای کې زه کولی شم چې بل نوی ډاکومنټ خلاص کړم نو د دې لپاره د کلوز بټن څخه استفاده کوم ورپسې اکاونټ چې دی اکاونټ په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د خپل ځان دپاره یو اکاونټ جوړ کړئ مثلا پلانکی @outlook.com شاید نوم مو یې اورېدلی وي outlook.com یا دا رقم آی ډي به مو لیدلی وي دا یو څوک کولی شي چې په مایکروسافټ افیس 360 کې دی د ځان دپاره آنلاین یو دغه جوړ کړي ایمیل جوړ کړي کولی شي چې په دې ځای کې رجسټریشن وکړي او یا هم کولی شي چې د دې ځای څخه خپل پروډکټ وګورئ دغه مایکروسافټ افیس دا اکټیویټ دی که نه دی اکټیویټ
که چیرې اکټیویټ وو یا اوریجنل وو په دې ځای کې درته وایي پروډکټ اکټیویټډ او که اکټیویټ نه وو بیا درته وایي چې اکټیویشن ریکوایرډ. اکټیویشن ریکوایرډ دا معنی چې ستاسو دغه مایکروسافټ افیس چې دی دا 10 ورځې کار کوي. 10 ورځې وروسته تاسو چې پر هر بټن باندې کلیک وکړئ هغه کار نه کوي. صحیح دی؟ نو د دې لپاره موږ استفاده ځینې کوو. ورپسې اپشنز چې دی اپشنز ټوله نه وایو په دې خاطر باندې چې دغه هر اپشن چې دی دا په سلهاوو نور اپشنونه لري. زموږ دغه دا دی چې موږ فقط د دفتر دپاره ځان آماده کړو. نو دا زموږ کار نه دی چې پکې کې ووایو. ویلو ته ضرورت شته چې باید څوک ووایي. په دې خاطر باندې چې څوک غواړي چې په مایکروسافټ ورډ کې ایکسپرټ سي، خو که چیرې ټول د سره څخه تر اخره پورې وایو شاید په 4 میاشتې مایکروسافټ ورډ خلاص نه سي. صحیح دی؟